امام ابن کثیر رحمه الله او امام قرطبي رحمه الله د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه نقل کړی دی چې یو سړی د خېټې په تکلیف اخته نو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه تو فرمایل چې ته به د خځې د مال نه پیسې راواخلې او په دغه پیسو باندې بیا شات واخلې او دغه شات به بیا د باران په اوبو کې چې کوم دی ګډ وډ کی نو تاسو به الله عزوجل شفا در نصیب کړي او د دې درې وجو ته بیا بیان کړی د درې شنو تخصیص ما وره وکم وي د خځې مال به ذکر اول هغه ته الله تعالی په قران کې داسې فرمایلی د غمال ته هنی ام مریئه مزیدار مال او د شاتو بارک الله عزوجل فرمای فيه شفاء للناس دې کې شفاء د پاره د خلکو او د باران ابو ته الله تعالی فرمایلی دی بارکی ما ام مبارکن دا عموم مبارک دی دا درې وړه شیزونه براوالي او دا خپل منځ کې ګډ وډ کی دا به اخري نو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمای چې الله تعالی به دې انسان ته شفا ورکي د خېټې دی تکلیف نه دا د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه مجرب نسخه علماء چې کوم دي سورۃ النساء دی آیات مبارکه لاندې لیکلي ده فکلوه هنیئا مریئا په دې باندې عمل کول دا پکار دي